هر سړی په مصیبت، په تکلیف او په پریشانی کې مبتلا دی. خو د دې پریشانی او د دې مصیبتونو مختلف لاملونه او مختلف اسباب دي چې یو عمده سبب د دې پریشانیو دعا پرېښودل دي، چې دا انسانان د الله رب العزت نه دعا نه غواړي چې د خپل اوسنی ژوند، د خپل راتلونکی ژوند او د هغه د ښایسته کېدو دعا د رب العزت نه وغواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم همدارنګه صحابه و کرامو ته به چې کله څه ضرورت راپېښ شه یا کله به څه مشکل راغی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم همدارنګه صحابه و کرامو د ټولو نه اول کار به چې کوه د تضرع او د عاجزي لاسونه به الله ته پورته کړل او 2 رکعته د حاجت مونځ به یې وکړه او د الله رب العزت نه به دعا غوښتله. وروسته د دې به صحابه و کرامو او رسول الله صلی الله علیه وسلم نور اسباب او ذرایع برابرول. خو زموږ حال څه دی؟ کله چې موږ ته کومه پریشانی راپېښ شي یا کومه مصیبت راپېښ شي، د ټولو نه وړاندې ظاهري اسبابو طرف ته موږ منډې وهو. کله چې د اسبابو په اختیارولو باندې ښه ستړي شو او مایوسه شو، د هر طرف نه موږ ته جواب میلاو شي، ناامیده شو، نو بیا الله رایاد شي، الله ته دعاګانې کوو چې یا الله دا مشکل زموږ حل که. یا کله چې کوم مرض او تکلیف موږ ته راپېښ شي، نو د هر څه نه مخکې ډاکټرانو او حکیمانو طرف ته منډې وهو. کله چې ښه مایوسه شو، د ډاکټر او د حکیم دوا په موږ باندې کم تاثیر ونه شي، نو بیا دعا را یاده شي. نه، د هر څه نه مخکې د خپل د مشکل حل د الله رب العزت نه وغواړئ او هغه ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړئ، ځکه د ټولو پریشانیو او د ټولو مصیبتونو اصلي علاج د الله رب العزت نه دعا غوښتل دي. خو د دعا په آدابو باندې باید پوه شو چې د الله نه موږ غواړو په کومه طریقه به غواړو. د دعا په آدابو کې د ټولو نه اهم ادب دا دی چې په هغه وخت کې د الله رب العزت نه تاسو وغواړئ چې هغه د قبولیت وخت وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا د قبلېدلو مختلف وختونه ښودلي دي، خو زه به 4 وختونه تاسو ته بیان کړم چې په دې کې الله رب العزت د خپل مسلمان دعا نه ردوي، الله یې قبلوي. اول، د اذان او اقامت په منځ کې دعا ډیره زر قبلیږي. چې کله اذان وشي او د هغه نه وروسته اقامت کیږي، نو د اذان او د اقامت ترمنځ څوک چې دعا غواړي، الله رب العزت دا دعا نه رد کوي، دا دعا الله رب العزت قبلوي. دویم، چې کله اذان وشي نو تاسو د اذان جواب ورکړئ، د هغه نه وروسته درود شریف ووایئ او د هغه نه وروسته د وسیلې دعا چې کومه دعا د اذان ده هغه ووایئ. د دې نه